زار د پښتو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، قدرمنو، نعمت زاده یم د کراچۍ نه. کتونکو نن یو داسې خوږ ملګري، یو خوږ شاعر سناست یم چې د کراچۍ په کچه ډېر زیات نامتو دی او د خپل د شعر د شعرګویي او د خوږ ترنم په وجه چې کوم دی نو چې چرته پښتانه په نړۍ کې آباد دي، ټول یې پیژني او ډېر یې ښه پیژني او ډېر زیات د ده چې کوم دی نو کتونکي دي، مینوال دي. نن د ده څه دا مرکه کومه، خو کتونکو دا مرکه به د عامو مرکو غوندې نه وي، دا به لږ غوندې بیله وي. بیله به داسې وي چې زه به د ده نه هغه سوالونو تپوسونه کوم کوم چې د عام خلک د یو شاعر لپاره په خپل ذهنونو کې لري، خو چرته یا یې کړی نه دی یا د کولو همت نه لري. نو هغه سوالونه به سته هم وي، تر اخره زموږ سره، تر پایه زموږ سره چې کوم دی نو پاتې شي، ځکه چې ډېر زیات مهم، ډېر زیات د چا خبره چې د نشتر غوندې سوالونه دي او سرور شمال چې کوم دی نو هغه به د دې جوابونه راکوي او ګورو به چې آیا دا خلک چې کوم په ذهنونو کې سوالونه د یو شاعر د یو ادیب دپاره لري او مختلف سوچونه لري چې هغه زیاتره چې کوم دی نو هغه د تنقید وي، نو هغه تنقید چې کوم سوالونه لري خلک د هغې چې کوم دی نو نن به موږ لږ رڼایي به په هغې دی اچوي او د هغې چې کوم دی نو موږ ته به ډیټیل راکوي، د هغې ته خبرې به کوي. سرور شمال صاحب د ټولو ناول خو تاسو ډېر مننه، یو جهان مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو، زموږ سره کېناستی او زما د نشتر سوالونو ته د خپله دا سینه کېښوده. ډېره مننه. ټولو لومبی دا سوال دا نه کوم چې عام خلک په ذهنونو کې دا تاثر لري، دا نه چې ټول، خو زیاتره داسې خلک دي چې هغه دا تاثر لري چې شاعر په خپل شاعرۍ کې، په خپل لیک کې چې څومره معتبر ښکاري، څومره د اخلاقو ډک ښکاري، څومره پوه او هوښیار او قابله سړی ښکاري، خو داسې په خپل ژوند کې نه وي. یعنی د هغه اخلاق او معیار کوم چې په لیک کې دی هغه په ژوند کې د هغه نه وي. نو آیا تاسو د دې په اړه باندې څه وینا لرئ او آیا دا صحیح ده یا غلطه ده؟ د خبرو نه مخکې لومبی خو زه ستاسو شکریه ادا کوم او بیا د زار ټي وي یو جهان مننه چې موږ له دو اهمیت راکوي. ګنې نو زموږ څه حیثیت دی، دغه ماته ګوډه پښتو لیکو، په دې کراچۍ کې ناست یو، د خپل وطن نه لرې، خو بیا هم د هغه خپلې ژبې او د خپل د پښتو ادب دپاره چې زموږ نه څومره هلې ځلې کېږي لګیا یو هغه کوو. تاسو دا سوال وکړو، دا سوال داسې دی چې دا چونکې معاشره ده، معاشره کې هر قسم خلک وي، خو بیا خصوصا چې شاعر وي نو شاعر ته موږ د قام سترګې وو. نو دا د قام سترګې چې نو دې ته د هر چا لکه فکر نظر یې وته، د هغې شعرونه هم اوري، د هغې کتابونه هم لولي او د هغې ډېر ښه تخلیقات دي. کله چې موږ په دې چاپېرچل کې وګورو، خصوصا لکه شاعران پېژني، لکه یو عام لوستونکي چې دی هغه خو صرف هغه لولي او د هغه د لیک نه هغه تاثر لري او هغه ته ډېر ښه لګي، خو بعضې ځینې داسې چې په هغې کې لکه د شاعر سره واسطه راځي، بیا د هغه د اخلاقو، د هغه د پوره د ژوند هغه کړه وړه چې دي هغه خلکو ته پته لګي چې کوم هغې سره مستقل لکه په رابطو کې یو دغه کوي. نو داسې ډېر شاعران دي. اوس دا داسې خبره ده چې نوم نشم اخیستی ځکه چې نوم اخلم نه، په ګوته کول نه دي پکار، په ګوتول نه دي پکار، خو دا موږ هغه مطلب دا دی چې په دغه کې به خبره وکړو، پټه په جدم جدو کې به خبره وکړو چې داسې خلک شته دي. څه خو داسې خلک دي چې هغوی لکه شاعري ډېره ښکلې شاعري کوي، ډېره مزداره، ډېر مشهور شخصیات دي، خو چونکې هغه د هغې هغه شخصیت بعضې وخت کې چې ده نو هغه د ډېرې مشهورتیا په وجه د تکبر طرف ته لاړ شي، نو هغه د عامو خلکو سره بیا هغه رویه نه، خو د خلکو د توقعات زیات وي، خو د هغه رویه هغسې نه نو معمولي هم چې څه دغه وشي نو هغه کس ډېر زیات په زړه باندې خبره والي چې دا سړی خو زما د شاعري ما ولوسته، دومره ښایسته شاعري ده، دومره دغه دي او د ده د اخلاق دا سطح چې ده دا څومره لاندې ده. لکه تاسو دا خبره منئ چې آیا داسې شته؟ شته، بالکل. په شاعرانو کې ډېر داسې خلک شته دی چې هغه ډېر ښه شاعران دي، ډېر نوموړي شاعران دي، خو لکه هغه موږ که د انسانیت په پیمانه باندې بیا د خلکو سره د هغې تعلق وګورو که نه، هغسې نه وي، نو هغسې نه وي. دا څه وجه ده چې نو دی د خپل د دې لیک نه چې نورې دنیا ته تاثر ورکوي، ځان نه په خپله تاثر ولې نه اخلي؟ خبره دا ده چې بعضې څیزونه داسې وي
چې دې کې دوه خبرې کېدای شي. یو خو دا ده چې کېدای شي چې هغه لکه د خلکو نه لا ځان جدا په دې دغه ساتي چې تا ته پته چې یو سړی مشهور شي نو خلک ورپسې بیا لګېدلي کوشش کوي چې یاره د سره زه میلاو شم، د سره د ناست وکړم، هغه سره ټایم جي یا ني که نه. نو بعضې وخت کې داسې هم کېږي لکه د خلکو هم مغالطي، خو نه شاعر ډېر ښه پېژني. لکه عام سړی چې دی هغه د شاعر د هغه شاعر خو په شاعر بد نشي ویلی که نه، خو په هغه پرده اچي که نه. نه بد خبره موږ نه کوو، موږ د بدو خبره کوو نه چې دا بد دی، موږ صرف د هغه لکه موازنه کوو د هغه د لیکو او د هغه د ژوند ځواک. چېرې لکه د لکه فنکار خو دی، فن پکې شته دی، خو آیا دکې هغه د انسانیت کومې تقاضي چې دي هغه هم پوره دي که نه دي پوره؟ نو انسان هر یو سړی کمزوری دی، څه نه څه دغه پکې وي، خو د ځینې خلکو نه توقعات ډېر زیات دي. لکه سرور یو خبره ته بله وکړم که نه، تاسو په دې شعرونو کې دا ګوره شونډې یادوئ، سترګې یادوئ، زلفې یادوئ، دا یادوئ، دا دومره حسن پرستي ولې او نورو خلکو دپاره خبر دا ده که نه چې حسن پرستي څه ګناه نه ده. هر سړی مثال په طور سره ته یو زه ته یو وړوکی مثال در کوم، د انسانانو ته نه وایم، یو ښایسته ګل ته ووینې که نه ستا एकदम چې دی نو زړه هغه ته لکه یو مینه دې پیدا شي. هغه خو پرېږده یو د پیشو بچی، یو د کوترې، یا داسې یو نور داسې یو ښایسته منظر ووینې که نه، ښایست چې دی که نه نو دا بده خبره نه ده. بده خو نه ده، خو دا ځینې شاعرانو رومانوي شاعري داسې وي که نه چې ته په خپل کور کې د خپل زنانو سره هغه لوستلی نه شي، اورېدلی نه شي. هغې ته ګوره موږ خبره دا که نه که ته اوس مثال ته سره چا د حسن هسې غزل خو ویم ښځو سره خبرو ته، د غزل دغه چې دی که نه هغه د ښځو سره خبرې دي، خو خبره دا ده که ته اوس په هغې کې فحاشي شامله کړې، بې حیایي شامله کړي، لکه ته اوس مثال ته سره دا پتاسه ده او دا چې دی نو لاچیدانه ده دا چې دی نو دا ډېره سپک دغه دی. باقي که ته د حسن نو د شاعران په مجموعي توګه د دغه شاعر بایکاټ ولې نه کوي یا هغه په ګوتکۍ ولې نه چې هغه مطلب دومره سپکوي کوي؟ ګوره خبره دا ده چې ته په چا قدم نشي لګولی، بل دا کمرشل دور دی. اوس مثال په طور سره یو فلم جوړېږي د هغه ډیمانډ یې تا نه چې بھئی دا سندره به ته لیکي او په دې انداز کې به لیکي. د شاعر مجبوري هغه خو پیسې ګټل غواړي، لکه څنګه چې فلمونو کې ته چې فلمونو کې څه ښایي هغه خو د پښتون کلچر نه دی که نه، هغه خو د پښتون د کلچر اپوزټ شی دی. خو چونکې هر یو شی کمرشل شوی دی، د کمرشل په وجه باندې هر یو سړی دا کوشش کوي چې زه پیسه وګټم. د پیسو ګټلو لپاره هغه بیا هغه حیا عزت هر څه وغورځوي. خو موږ دا وایو چې یو رښتینی شاعر چې دی هغه به په حسن باندې هم لیکي، ځکه چې حسن چې دی نو دا څه بد شی نه دی، په حسن لیکل هم پکار دی. خو په دې کې که ته بې حیایي په حاشي راولې او داسې لکه بخښنه غواړم لکه بالکل بربنډه شاعري وکړي، دا شاعري نه ده. بیا دا خو ته دا معاشره نوره چې دی نو خراب دی. د دې لپاره خو لکه ډېرو د دې حل خو به وي که نه، اخر د دې روکتام خو پکار دی که نه. معاشره کې ته اوس لاره د شاعرانو له کتل پکار دي. شاعرانو خو ډېرو کړي دي، موږ که په ملا باندې تنقید کوو چې دکې دا بد عمل دا بد عمل، نو بیا موږ دغه وایو چې د ملیانو له پکار دي چې دا خبره کوم ډېر دی. شاعره طبقه چې کومه ده دوی هم د دې دپاره څه کړي دي که بالکل په دې وخت کې هم که تاسو نن سبا د سوشل میډیا دور دی، داسې شاعران دي چې هغه لکه شاعري چې دی نو صرف د سوشل میډیا تر حده ده، لکه نور د هغې څه داسې دغه چې کوي چې کتاب راشي که نه مخې ته هغه کتاب یې څوک ګولي، ځکه چې هغه یو څو غزلې ویلي هغه خلکو کې مشهورې شوي، خو چې کله کتاب راشي نو خلک وایي دا څه دي. نو بل اړخ ته موږ وګورو د شاعرانو خو د پښتنو له د کال 12 میاشتې ټوپک په لاس کې ورکړی دی، پوه شوې جو ته غیرتي او جو ته پلانکی جو دا وجنه او دا وجنه، مطلب بله بغاوت نه علاوه بله خبره په دې کې نشته. نو آیا په دغه کې به د خپل د قام دپاره یا د قام سره ملک دپاره په ته په یو ملک کې پاتې کېږي، د هغې څه قانون دی څه تقاضي دي، په دغه ځای کې دا شاعر چې کوم دی نو دی ولې دا قام چې کوم دی هغې غاړې ته به چې هغه د غویمې د لانجو د بغاوت او د جګړو د پیمانۍ خبرې دي. دې کې خبره دا ده چې کله ریاست دې حد ته ورسي چې هغه ستا خبره نه اوري. نو موږ خو د ابتدا نه لکه د نن نه 200 کاله مخکې که چا لیکلي دي او په دې 200 کالو کې چا لیکلي دي تر اوسه پورې دغه یوه خبره روانه ده. نه داسې خبره نشته. ګوره د قام صفت یې هم کړی دی، د خپلو وسایلو خبرې هم کړې ده، لکه هر قسم خبرې کړې ده. بعضې وخت کې یو شاعر جذباتي شي، جذباتي په څه باندې شي چې کله تا سره مسلسل یو ظلم راولګیایي که نه او ته په سمه طریقه خبره کوې او هغه خبره څوک نه اوري، نو ضروري خبره چې بیا د سړي په هغه جذباتو کې
هغه دغه راځي او هغه بیا چې دنو لکه بغاوت طرف ته چې دنو هغه په هغه شاعرۍ کې لکه هغه څه دا بغاوت نه کوي چې هغه توره رالي. هغه ستا خبره خو صحیح ده که نه، دی په خپله شاعرۍ کې په نورو خو توره راخلي، دی شاعر خو په خپل هم توره روان هغسته چېرته که نه، په کار خو دا وي چې بیا د دوم توره راغستی وي د ټولو مخکې ولاړ، لکه څنګه چې موږ د ملیانو ته چې د جهاد خبرې کوي په خپله نه ځي جهاد. د دنیا قانون دی، د دنیا قانون دی چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره که نه. خلک دی به خالي دی به خالي بس دغه خبرې کوي چې به د خلک په وړي لیډر چې دی نو هغه تقریر کوي، شاعر چې دی هغه په خپله شاعرۍ کې د کام راویښوي. اوس که ته د مثال په طور سره موږ به دا ووایو چې ته یو فوجي دی هغه جنګېږي، هر فوجي نه جنګېږي، هغې کې به بعضې چې به ډریوري، بعضې چې دي هغه به انجینیري. موږ په ټول د هر سړي خپل خپل یو خپل لار ده. مثال په طور سره ملا چې په منبر باندې کینی نو هغه خلکو ته هغه هر څه رامخې ته کوي که نه. دغسې شاعر چې دی نو هغه په خپلو شاعرونو کې د خلکو لکه اوده خلک چې دی که نه اوده خلک هغه راویښوي. زمونږ په دې شاعرانو کې دا نشي راتلی چې آیا په موږ په پښتنو کې چې کوم ټیکنیکل خلک دی په دې ژوند کې چا کار وکړو، څه ټیکنیکل شیزونه ایجاد کړل، څه شیزونه ایجاد کړل چې د هغې نه عام انسان ته خیر رسي او فایده رسي، په هغې باندې شاعري دوبلې نه کوي بیا شوي دي. خو لکه خبردار د خلکو ذوق ته هم ګورې که نه، خلک څه خوښوي. ته نن سبا د سوشل میډیا دور دی، موږ ګورو نو پښتون لکه د ټوله زندګي بس دغه یو توره او جنګ او چا هم چې په دې سوشل میډیا باندې مقصدي شاعري کړې ده نو هغه لس کسه نه ګوري، او چا چې بالکل هغه شاعري کړې ده چې نه هغه په فن باندې برابري نه په خوند برابري، خو چونکې د الفاظو هغه هیراپیري پکې خلک وایي واه ډېر زبردست ویږي، او پې نه خو بیا به مو ډېر زبردست. خبره دا ده موږ به اول د عوامو د خلکو ذهن جوړو، موږ له څه ورکوو مخې ته، آیا موږ هغوی کومې غاړې ته بیاو. خو چونکې د معاشرې چې کوم نن سبا د سوشل میډیا حساب کتاب دی نو تاسو خپله لکه دا سره واقف دي، تاسو سوشل میډیا کې وګورئ سوال خو دا نه دی شاعر ګوره سوره شماله دا معاشره غلطې ته روانه ده، معاشره غلط شیزونه خوښوي، غلطه لارې خوښه کړې ده، په هغې روان دي. د شاعر کار څه دی چې هغه په غلطه لاره څه روان شي، که د شاعر کار دی چې دی د غلطې نه ودرېږي. او سوشل میډیا کې خلک هر څه کتل غواړي که نه، شاعر به څه کوي؟ دله څه پکار ډېر شاعران ښه مقصدي شاعري کوي، ما تاسو ته ډېر کم دي چې هغه غیر معیاري شاعري کوي، خو هغه غیر معیاري د سوشل میډیا هیروګان دي، خلک ډېر دی هغه ویورز زیات دي، خلک لکه نوی کول چې دی د هغوی ګوره مثال په طور سره زه ته ووایم چې راځه روټۍ خورو، هغوی راځه برګر خورو، لکه هغه یو ټرینډ چلېږي که نه دغه باندې، نو هغه برګر والا زیات دي، هغه روټۍ خوراک والا کم دي. معاشره کې هغه چینج داسې تاسو شاعره طبقه د دې دپاره سوچ او فکر نه کوئ چې د خپل غزل دپاره ته سنه تر ماښام پورې خپل مازغه خوري اخته او غزل لیکي او نظم لیکي، تاسو د دې دپاره صلاح عمل نشئ تیارولی چې قام دا شی خوښوي خو دا غلط دی، داسې په سمې لارې دپاره کومه لار اختیار کړو، کومه غزل ولیکو چې دا قام زموږ غاړې ته رامخ. هغه خو لیکي شاعران څومره چې دي ښه معیاري شاعري کوي، نو بیا ولې په دې خلکو کې خبردار اوس په ضد دا خلک چې دی لکه مثال په طور سره د سکول نه راوالی د کالج نه راوالی دی چې فارغېږي که نه دغه نه، نو دوی په ذهنونو کې چې څه وي نو دوی هغه څیز لکه ګوري د دا معیاري شاعري لکه ډېر کم خلک. مثال په طور سره تا ته دا ووایم د خلکو کې اضافه به څنګه کېږي، دا خو ستاسو ذمهداري ده که نه. لګیا دي ښه شاعران لګیا دي ډېر، لکه ښه ډېر دي او خراب چې دي کم دي. زه تاسو یو لنډه خبره وکړم، لکه مثال په طور سره داسې شاعران دي چې هغه صرف هغه کاپیې او ردیفونه برابر کړي دي، خو په هغه شاعرۍ کې هسې په هغه الفاظو کې مزه ده، هغه مشهور دي. قلندر محمود څوک نه پېژني، مثال په طور سره دوست محمد خان کامل څوک نه پېژني، زید بن کمال چې دی نو اشرف مفتون څوک نه پېژني، غني خان به هم چا نه پېژنده که چېرې دا ناکامۍ د چا دی؟ دا ناکامۍ د چا دی؟ دا ناکامي زموږ لومبۍ خبره چې دا چې ته وایې غني خان، ته وایې قلندر مومند، دا قلندر مومند غني خان اوس خو نشته، دې خلکو ته به څوک ښایي؟ زما خبره زه ته کومه ګوره، کله چې ستا په نصاب کې ماشوم ذهن جوړېږي د وړوکوالي نه، ستا د خپله ژبه ستا په نصاب کې نه وي، تا ته خپل اتلان نه ښیي هغوی، چېرې تا ته دا نه ښیي چې دا غني خان او دا خوشحال بابا او دا رحمان بابا، تا ته وایي چې دا غالب دی، دا میر تقی میرو، هم دغه دا ذمہواري د چا؟ دا ذمہواري د ریاست ته، د ریاست دا څوک راولي؟ راوسته دی چا پې راوسته؟ خو لکه څوک موږ ټول په کم ښار کې تاسو شاعران راغونډ شوي او روغ روغ خو بند کړی دی او ناست یې په احتجاج چې دا کار څومره شاعران به چې راغونډ به شي د ریاست ته مخامخ لکه ویلې شوي دي،
په اسمبلو کې قراردادونه پاس شوي دي د هغې باوجود چې دی ریاست یو دومره فرعونیت دی پکې چې هغه د خلکو هغه خبر نه ته ګوره هر یو څیز دپاره ته د بجلۍ دپاره احتجاج کې بجلي ني پیسو هم چا له پروا نشته ګیس ني چا له لکه مثال په توګه سره ته خو احتجاج کې خو چې کوم هلته خلک ناست دی هغې ستا خبرو توجه نه ورکوي مخکې وخت داسې و چې یو معمولي خبره به وشو خلک پر راغلې روډ کې به 10 کس هم کېناستل که نه په هغې باندې به بله ورځ ټول اخبارونه ډک وو خپل دغه بله سلاره نشته بله سلاره نشته موږ لګیا یو خپل سټرګل کوو شاعران چې کوم ښه شاعران دي کوم چې د خپل قام او د خپل ملت او د خلکو د دغه دپاره خبره کوي نو ته هغه ولوله ډېره مننه دا زموږ سرور شمال زموږ سره د پښتو ډېر نامتو شاعر هم دی او ادیب هم دی او ډېر لوی خدمت یې د کراچۍ په دې شګلنه خاوره د پښتو د ژبې دپاره کړی دی نننۍ مرکه تر دې حده وه او د دویمې مرکې انتظار وکړئ ځکه چې په دویمه مرکه کې موږ د ده سره د دې هم زیات سخت سوالونه کوو او هغه به وي مذهبي چې آیا قرآن د شاعران په باره کې څه وایي حدیث څه وایي او دا شاعران دغه آیات یا دغه حدیث ته چې کوم دی نو هغې په حواله باندې خپل رڼایي چې کوم دی هغه څنګه راکوي نو زموږ سره اوسئ د دویمې برخې دپاره دعا کومه چې چرته هم پاتې کېږي الله مو ښاد آباد او بریالي ساته د خدای په امان زار د پښتو